دلوی او بخون که خدای پنامه دیرو درنو معزز و دوستانو فرنگپالو ادیبانو شاعرانو ورونو او خویندو السلام علیکم. تاسو ته زمونږ د هېواد د خوږژبې ویان دی تکړه ژورنالیست اغلې سهیلا اصغري وردګ په ویاړ مانځغونډه کې د ګډون له امله ښه راغلاست وایم. ډېر ستړي مه شئ، هر کله راشئ. زه د لوی ننګرهار د کلتوري ټولنې څخه د زړه له کومې مننه کوم چې د دغسې یو شاندارې او درنې غونډې تابع یې کړې ده. د غونډې د پرمخ بیولو لپاره د ګرانې خور فوزه متره څخه هم هیله کوم چې سټیج ته تشریف راوړي او زموږ سره په دې کار کې برخه واخلي. ما هم به نوبه خود عرض سلام و ادب دارم و تشریف آوریتان را در محفلی که به مناسبت بزرگداشت از کارکردهای ادبی و فرهنگی همکار عزیزم و دوست خوبم خانم سهیلا اصغری وردگ حسرت نظیمی خیر مقدم گفتم و حضورتان را سبز می‌خواهم و تشکر می‌کنم که تشریف آوردین و انتظار ماندین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد الصدق عند مليك مقتدر. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. صدق الله مولانا العظيم. وبلغ رسوله
د پروګرام په دې برخه کې پالن کې د لوی ننګرهار د ټولنې مشر محترم عثماني صاحب ته بلنه ورکوو چې خپله وینا واوري. محترم عثماني صاحب. درنو حاضرینو د ادب او د قلم خاوندانو، د مینې او قدر وړ دوستانو، خویندو ورونو، السلام علیکم. خوشحاله یم چې زموږ نن غونډه چې د هیواد د تکړې پیاوړې ویاندې ادبي څیرې او شاعرې ګرانې خور سهیلا حسرت ناظمي وردګ په ویاړ جوړه شوې ده. تاسې ټولو ته د زړه له کومې ښه راغلاست وایم. د لوی ننګرهار د ادبي او کلتوري ټولنې په ویاړ چې زموږ د ګرانې خور په همیشه یې په خپلې ښکلي غږ د ټولو افغانانو په زړونو کې د قدر وړ ځای پیدا کړی او د خپل ادبي هلو ځلو په لړ کې تاسې نن ورځې ادبي غونډې ته رابللي یاست. ستاسې قدمونه زموږ په لیمو چې زموږ نننۍ غونډې ته مو ویاړ رابخلی دی. ټول په شریکه د ګرانې پښتنې خور په ادبي او کلتوري ژوند فخر وکړو او په ژوند کې د لا بریالیتوب لپاره دعا وکړو. والسلام. از خرابه میگذشتم منزلم آمد به یاد. از خرابه میگذشتم منزلم آمد به یاد. دست و پا گم کرده دیدم دلم آمد به یاد. سر به هم پیچیده دیدم برگهای غنچه را اجتماع دوستان همدلم آمد به یاد. دوستان عزیز، مهمانای گرامی، مهمانایی که تشریف میارن اینجا صحبت میکنن در مورد سهیلا جان، من هم کوتاه چیزهایی که در موردش میدانم فقط در این شروع میخوایم که افتخار داشته باشم و بگویم. سهیلا اصغری وردک یا حسرت نظیمی در کندهار تولد شده، در پکتیا و خوست شروع به درس کرده، تحصیلاتش را در کابل به پایان رسیده و وردک تخلص میکند. در جریان مکتب به کار گویندگی آغاز کرد. بعد از ختم به برنامه‌سازی و گویندگی رسمی پرداخت. تا جایی که من او را میشناسم و سالهای سال یک جا با هم کار میکردیم، سهیلا دختری بود و هست. مهربان، صمیمی، دوست خوب، همکار خوب. ما همکار نیم بلکه مثل یک خانواده یک جا بودیم. ای وای که سالهای شاد چی زود گذشت و رفت. وقتی با او صحبت میکنم او هنوز هم در گذشته نفس میکشد. روزهای شاد را با دوستانی که دلشان به دنبال هزار آرزو بود، با امکانات چه اندک اما یک دنیا عصمت و حرمت. او بعضا میگوید من به یاد آن روزها یک آمو گریه میکنم. سهیلا جدال کرد، آب شده رفت و کوه شده ماند. گره از کارهای بستگو شد و به هر دو زبان گویندگی کرد و خوب گویندگی کرد. یعنی او با هر دو زبان همدم است. قند پارسی را با شکر پشتو همطمع می‌داند و زبان حافظ خوشحال را دو کنار یک دریا. سهیلا به سهم رسانه‌های شنیداری و گفتاری در روشنگری اذهان واقف است و به آن ارج می‌گذارد. در مورد اینکه یک گوینده خوب چه صفاتی داشته باشد، سهیلا میگوید همین که نبض مخاطب خود را بیابی گوینده خوب هستی. این جمله کوتاه معنی وسیع دارد و یافتن نبض مخاطب در صدای خوب، ادای خوب، سواد خوب و سلیقه خوب، حرکات خوب و مناسب و تاثیر خوب است. احترام گذاشتن به بیننده و شنونده. سهیلا از جمله زنانی است که در مبارزه برای بهزیستی زنان همیشه ایستاده است. او میپندارد که پول و سرمایه چاره کلی نابسامانی‌های زنان نمیتواند باشد. زنان یکی دل رحم پرداز میخواهد
و دیگری عشق و انسانیت. او میگوید آموزش نکته کلیدی است، ولی برای سواد دادن خانم‌ها اول باید مردها را تنبیه کرد. اصلا ما باید برای تساوی حقوق زنها مبارزه کنیم. زن خود انسان است و او را جدا ساختن از مرد کسر تساوی حقوق است. هی بود چیزهایی که من در موردشان میدانستم. ولی فقط چند بیتی از یکی از اشعار صوفی اشقری انتخاب کردیم که من رو براتون میخوام. البته بر سیرتون میخوام. همسر سرو قدر نی در نیستان نشکند. همسر سرو قدر نی در نیستان نشکند. ساغر عمرت ز گردش‌های دوران نشکند. نسبت هر گل که بر رخسار زیبایت رسد، تا قیامت رنگ آن گل در گلستان نشکند. گرمی بازار این شیرین سخن از حد گذشت. گرمی بازار این شیرین سخن از حد گذشت. رفته رفته قیمت لعل بدخشان نشکند. و حال از محترم وطنیار صاحب یکی از چهره‌های مجرب و نخبه دنیای ادب و فرهنگ کشور ما دعوت می‌کنیم تا با سخنان ارزنده‌ایشان محفل ما را رنگینی ببخشند. روی او مهربانه او بخونکي خدای په نامه محترمو شاعرانو، ادیبانو، فرهنګي شخصیتونو ته خپل درناوی وړاندې کوم او ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. او د لوی ننګرهار فرهنګي ټولنې ادارې نه ډېره مننه کوم چې د داسې یو فرهنګي شخصیت په اړه یې دغه پرتمینه غونډه نیولې ده. خصوصا د لمر صاحب، عثماني صاحب او د انجینر عبدالقادر مسعود صاحب څخه ډېره زیاته مننه کوم. اغلې سهیلا اصغري، زموږ په ټولنه کې ښځې د خپلو اساسي حقوقو څخه بې برخې پاتې شوي، خو بیا هم زموږ د هېواد د مېرمنو په ټولنیز، اقتصادي، سیاسي، علمي، ادبي او فرهنګي برخو کې په خپل توان، استعداد او لیاقت سره د خپلو خلکو او وطنوالو لپاره د ستاینې وړ خدمتونه کړي دي. یوه د دغه فعالو بااستعداده ادبي او فرهنګي مېرمنو څخه هم مېرمن سهیلا اصغري ده. نوموړې زموږ د ادب هغه خوږژبې، تکړه او با احساسه نطاقه ده چې د خپلې ادبي او فرهنګي هلو ځلو په وسیله یې زموږ د پښتو ادب ښکلی او تان ساتلی دی. سهیلا اصغري ځان ته په پښتو کې نه بلکې په دري کې هم پخه نطاقه ده او دواړو ژبو ته یې خدمتونه کړي دي. نو ځکه زه درته په شعري ژبه داسې وایم: د خدمتګاره له پخوانه سهیلا اصغري، د خدمتګاره له پخوانه سهیلا اصغري، په خپل فرهنګ د مهربانه سهیلا اصغري. سهیلا اصغري زیات عمر د خپل کلتور په خدمت کې تیر کړی. د ادبي او فرهنګي خدمتونو په لړ کې د رادیو تلویزیون په څپو کې ښکلې نطاقي پر مخ بولې ده او د رادیو تلویزیون ممتازه ویانده بلل کېږي. ډېرو خپرونو کې برخه اخیستې ده چې له هغو څخه هم یوه د شومدم انګازي یا زمزمه های شبهنگان خپرونه ده چې په هغې کې به د شاعرانو شعرونه دکلمه کول، د اوریدونکو په زړونو او ذهنو کې به یې مینه، هیجان او احساسات راپارول. ما په خپله د دغه خپرونې سره مینه لرله،
کله کله به مې پکې خپل شعرونه هم تر غوږو کېدل، نو ځکه مې دغه خپرونه اوس په ذهن کې ګرځي او وایم: تر غوږو رسي مې لا هم د شومدم انګازې، تر غوږو رسي مې لا هم د شومدم انګازې، په ښکلي غږ به ورګویانه سهیلا اصغري. سهیلا اصغري ځان ته ناطاقه نه ده، بلکې ژورنالیسته هم ده. د ژورنالیزم په برخه کې خپل ادب او کلتور ته خدمتونه کړي دي. په دې هکله باید ووایم: د ژورنالیسته هم نطاقه په ښه جګ معیار کې، د ژورنالیسته هم نطاقه په ښه جګ معیار کې، ځکه د خلکو باندې ګرانه سهیلا اصغري. بله دا هم برسېر په دې ژورنالیزم او نطاقۍ دا یوه خوږژبې شاعره هم ده. سهیلا اصغري په اروپا کې هم خپل فرهنګي کارونه پرې نه ښودل، دلته هم ډېره فعاله ده او د پښتو ادب او فرهنګي چارو ته خدمت کوي. اوس اروپا کې خپل کلتور لره ښکلا بخلي کړي هره غونډه ښه روښانه سهیلا اصغري. داسې اشخاص کم پیدا کیږي چې د څو ارزښتونو خاوندان وي، مګر سهیلا اصغري ممتازه میرمن ده چې هم شاعره ده، هم نطاقه ده، هم ژورنالیسته ده او د دغه واړه ارزښتونو په لرلو سره یې خپل فرهنګ او کلتور ته پوره خدمتونه کړي دي او لا کوي. ورته بریالیتوب غواړم. څرنګه چې سهیلا اصغري یو فرهنګي شخصیت دی او زموږ په ښځو کې جګ مقام لري، نو غواړم چې ښځو ته د دې په افتخار یو شعر ووایم: ښځه ډیوه ده له تیارو څخه رڼا جوړوي، ښځه ډیوه ده له تیارو څخه رڼا جوړوي، په لطافت د محبت ښکلې دنیا جوړوي. د ښځې غېږ کې نابغې او فلسفیان لویېږي، د ښځې غېږ کې نابغې او فلسفیان لویېږي، په لوړ معیار شخصیتونه په رښتیا جوړوي. ښځه هم مور، ښځه هم خور، ښځه هم لور یادېږي، ښځه هم مور، ښځه هم خور، ښځه هم لور یادېږي. انساني ژوند لره څه ښکلې، انساني ژوند لره خوږه ښکلې فضا جوړوي. دا تسلسل د نسل دوی دی په رښتیا ساتلی، دا تسلسل د نسل دوی دی په رښتیا ساتلی. بشریت لره تهداب د ارتقا جوړوي. دنیا کې مینه واتفه ده زیږېدلې له دوی، دنیا کې مینه واتفه ده زیږېدلې له دوی. چا نه مجنون غوندې عاشق، چا نه لیلا جوړوي. په یو لاس باندې زانګو په بل جهان زنګوي، په یو لاس باندې زانګو په بل جهان زنګوي، د دې زانګو په هر یو ټال کې علما جوړوي. خو سل افسوسه چې په دوی باندې ظلمونه کېږي، خو سل افسوسه چې په دوی باندې ظلمونه کېږي. د دوی له ژونده مسخرې او استهزا جوړوي. په کمکیسن کې یې واده کړي د پیسو لپاره، په کمکیسن کې یې واده کړي له پیسو لپاره. ولور پې واخلي بیا پرې خپل ارګا بارګا جوړوي. او جرم به ورور یا به کاکا او یا به پلار کړی وي، جرم به ورور یا به کاکا او یا به پلار کړی وي. د بدو پور کې ښځه ورکړي عاشوره جوړوي. راځه اصلاح کړو وطنیاره ځان د ښځو په حق، راځه اصلاح کړو وطنیاره ځان د ښځو په حق. دغه تصمیم به بیا ټولنه خامخا جوړوي. تاسو نه ډېره زیاته مننه، ډېر تشکر. از محترم وطنیار سے بسیار زیاد تشکر میکنیم. زنده باشید. اوس زموږ د هېواد تکړه ژورنالیست، لیکوال او داستان لیکونکي ښاغلي ببرک ارغن ته بلنه ورکوم چې خپله وینا واوروي. محترم ببرک ارغن. حضار گرامی،
خانم ها و آقایان، خدا خیر خوشبخت میافم که در جمع شما حضور دارم و خوشحالتر از همه ای که در اینجا به خاطر بزرگداشت از یک خانم جمع شدیم. ما چیز نوشته کردیم که مقاله نیست، تنها سهیلا جان است. چند پیش جناب قادر مسعود به من زنگ زدن و گفتن که در همین نزدیکی ها احتفال داریم به مناسبت بزرگداشت از کارکردهای بانو سهیلا حسرت نظیمی. می توانید بیایید؟ با شنیدن نام این بانوی فرهیخته ذوق زده شدم. بانو سهیلا حسرت نظیمی را از سالیان پیشین می شناختم. با این تلفن صدا و سیمایش در ذهنم دوباره زنده شد. با گذشته ها رفتم، با جشنهای آزادی، با محافل بزرگداشت از ستاره های علم و ادب کشور، به رسم گذشته ها، به زمزمه های شب هنگام و این بانوی سخنور را در همه جا یافتم. دیدم دهلیزهای ذهنم از خاطرات این بانوی نامور آگنده بود. به نظر آمد که سهیلا جان یک شاهد است، یک گواه است، شاهد روزهای خوب و بد کشور ما، گواه در هیئت یک ژورنالیست آزموده و خبره، در هیئت یک طلایه‌دار نوزد و ترقی، در هیئت یک شاعر ژرفنگر و یک سخنور آگاه و دیپلماتور بی‌بدیل. به جناب مسعود گفتم ها میایم. وقتی گوشی تلفن را گذاشتم نمیدانم چرا هوش و حواسم به این بانو متمرکز شد. به تبسم نمکین که همیشه روی لبانش نشسته است، به چشمان مشکینش که همیشه برق فداکاری و مادری در آن می درخشد، به جملات و بیاناتش در آن انسان محوری مایه گذاشته است. با تمرکز روی سجایای ستوده و پسندیده سهیلا جان نمیدانم چرا به یاد شراره در داستان خودم افتادم. چرا سهیلا جان در ذهنم میرفت شراره میشد؟ چرا آن ابر سیاه را میدیدم که بر بام خانه ما سایه گسترده بود؟ چرا این بانو علمدار حق بر دوش بود؟ چشمانم را بستم، صدای سهیلا جان را میشنیدم. در واقع با شراره هم صدا شده بود. هر دو به وارثان سرزمین ما از زبان عیسی می گفتند اگر کور می بودید گناهی نمی داشتید، اما چون می گویید بینا هستیم به همین دلیل هنوز در گناه هستید. دیدم از جایم برخاستم، دیدم از پنجره بیرون را نگاه می کنم. دیدم پشت آپارتمانم یک قبرستان ساختند. چه تخت سنگ‌هایی را بر گورهایش سنگ قبر گذاشته بودند. چه مجنون بیت‌های کهنسال زلفانشان را در دامنه آن قبرستان فرش کرده بودند و تاریکی چه چادر بزرگ بر آنها گسترده بود. به نظرم آمد که ما همه گرد شراره جمع شده ایم، با هم انجمن کرده ایم. صدای شراره می آمد که به ما می گفت غم مخورید، من به زودی برمیگردم. من و سهیلا جان گوش داده بودیمش. به نظرم می آمد که شراره یک سیمرغ شده است، با بالهای خیلی بزرگ، با صدای بغایت خوش رنگ. روی خرمن آتش نشسته است، بالهایش را در برابر باد تکان می دهد و می خواند و می خواند. دیدم شراره از سهیلا جان پرسید از خواندنم خوشت آمد؟ صدای خوبی دارم نه؟ سهیلا جان گفتش خوشم آمد، صدایت ملکوتی است. خمیر صدایت را از بهشت آوردند، از بهشت.
یک بار سهیلا جان ازش پرسید برای ما میخوانی؟ و من هم گفتم برای ما بخوان. دیدم صدای خیچک بلند شد و نی به فغان آمد. باد حزین شروع به وزیدن نمود. شراره خواند و خواند و خواند و از سهیلا جان پرسید تو نیز زمان چنین نغز میخواندی؟ سهیلا گفت یادم نمی آید که گاهی مثل تو چنین دلنشین ملکوتی و سحر آمیز خوانده باشم. شراره افزود من 360 رنگ میخوانم، تو هم بخوان. بخوان، با من بخوان. چرا خاموش هستی؟ چرا صدایت بیرون نمی شود؟ تو خو صدای رسا دلکش و نغز داشتی. خمیر صدای تو را نیز از بهشت آورده بودند. سهیلا جان آرام آرام زمزمه کرد، دکلمه کرد. به صدایش گوش دادم، بغایت خوش رنگ بود. جذبه عجیب پیدا کرده بود. گفتم میبینی چه خوش میخواند؟ شراره گفت ها میبینم. آواز او جفت صدای من است. خمیر صداهای ما را از بهشت آوردند. ها ما بهشتی هستیم. یک باره دیدم شراره بازوان مرمرین خویش را با 2 دست در آغوش گرفت. گفت این اتاق سرد است، هیزم ندارید؟ دیدم دستهایش را به 2 جانب باز کرد. چنان حالتی به خود گرفته بود که گمان کردم میخواهد پرواز کند. آرام آرام پیش پنجره رفت. در برابر باد نشست. باد با قوت بیشتری به وزیدن آغاز نمود. به نظرم آمد که روی سنگ در برابر باد نشسته و بال میزند. گفتی زور و توانایی خویش را به رخ باد میکشد و میخواند و میخواند و میخواند. گفتی ساز و صدای خفته قرنها را بیرون میداد. یک بار سوی سهیلا جان نگریست، گفتش تو هم بال بزن. سهیلا گفت من پری ندارم. صدای بالهای شراره بلندتر شده بودند. گفت معطل چی هستی؟ تو هم بال بزن، میتوانی، بال بزن. دیدم هیزم زیر پاهای سهیلا جان انبار شده بود. مانند شراره بالای ایزمها نشسته بود و بال میزد. موهایش به دست باد افتاده و مانند تاج روی سرش به اهتزاز آمده بود. دیدم سهیلا یک مرغ کلان شده بود. یک مرغ بغایت خوش رنگ و خوش آواز که با صدای بهشتی میخواند و به من میگفت تو هم بخوان. گفتم من صدای ندارم. گفت داری، بخوان. من هم خواندم. گفت تو هم بال بزن. من هم بال زدم. دیدم من هم بال میزنم. شهپرهای رنگین مانند آنان یافته بودم. از شهپرهایم خوشم آمد. شراره و سهیلا جان و من میخواندیم و بال میزدیم. میخواندیم و بال میزدیم و میگفتیم آهای مردم شما هم بخوانید، شما هم بال بزنید. آهای مردم شما هم بخوانید، شما هم بال بزنید. دیدم مردم هم میخوانند و بال میزنند. دیدم همه میخوانند، همه بال میزنند. با خوشحالی میدیدم که سهیلا جان یک ققنوس شده بود. سهیلا جان مانند شراره یک ققنوس شده بود. یک ققنوس بغایت زیبا و خوش صدا. میدیدم که تمام زنهای کشورم ققنوس شده بودند. میدیدم که تمام زنهای کشورم بهشتی بودند. زنگ تلفن باری دیگر بلند شد. حتما قادر جان مسعود بود. با خود گفتم حتما میروم، به این محفل میروم و همینها را به خود سهیلا جان میگویم. بله میگویم که سهیلا جان یک ققنوس است. عمرش را طولانی و هنرش را جاودان میخواهم. تشکر از توجهتان. ډیره دلچسپه او په زړه پورې وه. چند روزی است که در گوش دلم یک کسی باز غزل میخواند. کیست این زمزمه گوی دل من؟ ز کجا است؟
خدا می داند. چند روزی است که در گوش دلم این غزل یکسره دلخور شده. دل من خسته تر از هر وقتی نگران گشته و ناجور شده. و حال از محترم انجینیر عبدالقادر مسعود، یکی از دوستداران و یکی از دوستداران مجرب علم و ادب و فرهنگ کشور ما، اصلا ازشون تقاضا میکنیم لطفا تشریف بیارن. ګرانو حاضرینو، خویندو او ورونو، درنو او قدرمنو ادیبانو او شاعرانو، ستاسو درنو حضور ته په دغه پرتمینه غونډه کې ښه راغلاست وایم. زه ویاړم چې ستاسو سره یو ځای په داسې یو درنه او پرتمینه غونډه کې برخه اخلم چې دا غونډه زموږ د هېواد د معاصر ادبي بهیر او د روڼ اندو ښځو او میندو له ډلې څخه د یوې تکړه او هڅاندې ادبي او فرهنګي څېرې د خدمتونو او قدرداني په ویاړ جوړه شوې ده. دا ځلانده د ادب مینهناکه او فرهنګ پاله سټه آغلې سهیلا اصغري وردک حسرت نظیمي ده. آغلې سهیلا اصغري هغه پیژندل شوې غښتلې او نامتو ادبي څېره ده چې څوبودي شخصیت لري. نوموړې نه یوازې د دې لپاره چې هغه یوه با احساسه او تکړه ویانده ده، د درناوی وړ ده، خو د دې له امله هم د درنښت او قدر وړ ده چې زموږ د هېواد یوه غوره ژورنالیسته، خوږژبې ډیپلوماتوره او تکړه شاعره هم ده. په ادبي او فرهنګي هڅو او چارو کې یې نه هېرېدونکي او نه ستړي کېدونکي هلې ځلې ترسره کړي دي او په دې لاره کې یې د خپلې همیشنۍ ادبي مینې په درلودلو سره په پوره او سپېڅلي احساس سره فعاله ونډه اخیستې ده. سهیلا اصغري وردک حسرت نظیمي پر 1342 لمریز کال کې د جدې د میاشتې پر 19 نیټه د کندهار په ښار هغه ځای کې چې پلار یې په پوځي خدمت بوخت و زیږېدلې ده. لومړنۍ زده کړې یې د پکتیا ولایت د ګردیز او خوست په ښارونو کې ترسره کړي دي او لوړې زده کړې یې د کابل ښار د عایشې دراني او زرغونې په لیسو او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم په پوهنځي کې پای ته رسولي دي. سهیلا اصغري د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون مسلکي ژورنالیسته، ویانده، ډیپلوماتوره او دغه راز د خپرونو جوړونکې وه او ده. دې په بېلابېلو نړیوالو راډیوګانو کې کار کړی دی، لکه د مسکو راډیو، د ازادي راډیو، د دوچې ویلې آلمان غږ راډیو. میرمن سهیلا حسرت نظیمي په ژورنالیستي او مسلکي لیکنو هم بوخته ده چې د دې لیکنې په انټرنیټ او ورځپاڼو کې ډېر مینوال ځان ته راجلب کړي دي او د راډیو له لارې هم ګڼ شمېر اورېدونکي لري. شعري استونې هم لري چې لومړنۍ شعري ټولګه یې تر چاپ لاندې ده. سهیلا اصغري اوس مهال په افغانستان کې د ځوانو ژورنالیستانو او نطاقانو په روزنه هم بوخته ده. همداراز په اروپا کې د افغاني میرمنو د ټولنې د مشرتابه ویاړ هم لري او د ښځو د حقوقو د خوندي ساتلو په لاره کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوي. سهیلا اصغري د ښه کار کلتوري جایزې او د صداقت مډالونه او ډېر ستاینلیکونه ترلاسه کړي او د ویاندۍ غوره مقام ته رسېدلې ده. د خوښۍ او ویاړ ځای دی چې زموږ په تاریخي لرغوني او ادب پاله هېواد افغانستان کې ټولنیز، سیاسي، ادبي او فرهنګي حالات او د انساني ژوند بېلابېل اړخونه او د انسانانو ځلانده کارنامې، د مېړنیو اتلانو د سرښندنو یادګار او حماسې،
ځلانده تاریخ لري چې دا تاریخ زموږ په هیواد کې د قلم د فضیلت او د کلام د عفت په وسیله ګټل شوی دی. زموږ په ویاړلي هیواد کې لیکوالو، پوهانو او شاعرانو په بېلابېلو برخو کې لکه ځلیدونکي ستوري د نړۍ او د خپلې ټولنې د مختلفو مسایلو، حوادثو او رنګارنګ پیښو او حالاتو په اړه خپله تګلاره، احساسات او انساني حوادث په بېلابېلو ډولونو په ډېر عالي او انساني توګه په خپلو اثارو کې بیان کړي چې د دوی دا ګټور او ارزښتمن اثار زموږ د هېواد لویه معنوي پانګه او بډایه شتمني جوړوي. زموږ د خلکو د تاریخ په پاڼو کې له یوې خوا د نارینه او مېرمنو اتلانو نومونه تل پاتې شوي، خو له بلې خوا دا نښې نښانې هم شته چې د همدغه نارینهو ترڅنګ د اتلو ښځینهو نومونه هم تل پاتې دي او د ستاینې او قدر په سترګه ورته کتل کیږي. زموږ په هېواد کې د تاریخ په اوږدو کې افغاني پتمنو او اتلو ښځو د خپل ذاتي استعداد، لیاقت، پوهې، علم او مېړانې په وسیله د ظلم، بېعدالتي او تاوتریخوالي پر ضد او د ټولنیز ژوند په ډګرونو کې د خپلو حقوقو د لاسته راوړنو لپاره عادلانه او برحقه مبارزې ته دوام ورکړی دی او د ټولنې په منځ کې یې خپل منزلت او مقام په ډېر عالي کچه ساتلی دی. خو له بده مرغه د ننني علمي او تخنیکي سترو او حیرانوونکو بریالیتوبونو په پیړۍ کې زموږ په هېواد کې، زموږ په وروسته پاتې ټولنه کې لا تر اوسه هم د ښځو د حقوقو د تامین او په ټولنه کې د هغوی د اغېزمن نقش او رول راژوندي کولو کې بنسټیز ګامونه نه دي اوچت شوي. خو بیا هم زموږ د هېواد زیاترو مېرمنو په ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي، علمي، ادبي او فرهنګي برخو کې په خپل توان، لیاقت او استعداد سره د خپلو خلکو او هېوادوالو لپاره د ستاینې او درنښت وړ خدمتونه ترسره کړي. یوه له دغو فعالو او تکړه ادبي او فرهنګي مېرمنو څخه آغلې سهیلا اصغري هم ده. نوموړې زموږ د پښتو ادب او فرهنګ په برخه کې هغه خوږژبې او بااحساسه ویانده ده چې د خپل استعداد، لیاقت، ادبي او فرهنګي هلو ځلو له لارې یې زموږ د پښتو ادب ګلبند، ښېرازه، ښکلی او رنګین ساتلی دی. سهیلا اصغري نه یوازې د پښتو ادب یو اڅانده او خوږژبې ویانده ده، خو په دري ژبه هم نطاقي کوي. په هغه وخت کې چې دې په رادیو تلویزیون کې دنده لرله او په بېلابېلو برنامو کې نطاقي کوله او د یو شمېر وتلیو او نامتو افغاني شاعرانو شعرونه یې دکلمه کول، او اوس هم چې په یو شمېر خپرونو کې نطاقي او دکلمې کوي، زموږ د هېوادوالو او اوریدونکو په زړونو او ذهنونو کې مینه، محبت، شور، هیجان او احساسات راپاروي. هغه علمي او ادبي مطالب چې د دې په خوږه ژبه بیانیږي د قدر او ستاینې وړ دي او د اوریدونکو په ذهني او رواني حالاتو کې یو معنوي کیفیت، تصور او خیال راپاروي. لنډه دا چې د نوموړې رښتینې مینه او بریاوې د افغاني ادب او فرهنګ په برخه کې هغه څرګنده واقعیتونه دي چې نه یوازې موږ او تاسې، خو راتلونکي نسلونو به هم پرې وویاړي. مخکې مې وویل چې سهیلا اصغري شاعره هم ده. زه خو شاعر نه یم چې د دې پر شاعرۍ کره کتنه وکړم، خو غواړم په دې اړه هم یو څو ټکي ستاسو حضور ته وړاندې کړم. شعر هغه هنري اثر دی چې ښکلی او په زړه پورې کلام، خواږه شعري ترکیبونه او ظاهري فورم او شکل ته اړتیا لري. زموږ په ټولنه کې د شعر هنر ته شاعرانو او ادیبانو زیاته پاملرنه کړې ده. زموږ زیاترو شاعرانو د خپل ښکلي او په زړه پورې کلام، فهم، پوهې او سپېڅلي انساني احساساتو او عواطفو په وسیله ټولنیز اهداف او د ټولنې غوښتنې په ډېر انساني او ظریفانه بڼه بیان کړي. شعر ویل آسان کار نه دی، ځان ته یو ځانګړی استعداد غواړي او په دې لاره کې تلل مشکل کار دی. خو پاک الله د نورو پیرزویانو ترڅنګ
سهیلا اصغري ته په دغه برخه کې هم یو ښکلی هنري او ادبي استعداد او ذوق ورکړی دی چې په خپلو خوندورو شعرونو یې د پښتو ادب ډېوې بلې ساتلې د سهیلا اصغري په شعرونو کې د ټولنیز ژوند بېلابېلې برخې د انسان او انساني کرامت او د هیواد او هیوادوالو سره ژوره مینه د ازادۍ د اتحاد اتفاق او ملي وحدت پیغامونه د مینې محبت سوز او ګداز تصویرونه د طبیعت د مناظرو هنري ښکلا د غریبانو بېوزلو خوارانو انسانانو سره زړهسوی او خواخوږي د شعر په خوږه په خوندوره ژبه په ډېر ساده روان او ظریفانه بڼه انځور شوي د بیلګې په توګه د دې د شعرونو دا بیتونه ګورو ستا په تیږه چې سر کېږدمه بالښت شي ستا په تیږه چې سر کېږدمه بالښت شي څه آرام راباندې راشي څه خوبونه څه دمه شم د هجرونو له ستړیاوو څه مرهم شي ستا د کلیو دیدنونه او یا وایي ګرمې تندې پسې څه ښکلی باران دی ستا خندا په شان لمر باندې چوران دی ستا د اوښکو هر یو څاڅکی یې را یاد کړ ګرم ګرم مې چې لوند داسې ګریوان شي او یا وایي دا د شپو او ورځو خوشحالۍ راته ماتم شولې دا د خندا اوښکې هر سهار پر مخ شبنم شولې لوبو کې مې تا سره باقي جهان ته پام نه و ګوره نابللې خندګانې راته غم شولې او یا وایي دا په مینه چې ځورېږم دا د عقل یوه نیستي ده دا د میو نشه نه ده دا د مینې بدمستي ده دا نن ورځ چې ماښام شوی دا د مستو ستورو شور دی دا د ویر تاریکي نه ده تورتمونو کې هستي ده دا چې سترګې خونې شوي دا د غم له اوښکو نه دي دا د مینې پورته اوج دی دا زما بتپرستي ده او یا وایي دا ګاونډي اغزي باڼه په سترګو بار غونده شوه هغه چې نه تکرارېدونکي وو تکرار غونده شوه انار زړګی مې ورته وسپړو ټټر مې سور کړ زړه ته نږدې یاران مې بیرته په فرار غونده شوه نور یې نغمې د سلام نه راځي د لمر په شانې یادونه بیا کاژه سرونه د ستار غونده شوه او یا وایي یا مې په تیارو کې د سحر رڼایي بیا راکړه یا مې د بې روحه تن ته مسته نوې ساه راکړه یا مې کلمه کړه چې په شونډو دې خوره یمه یا دې په یادونو تصویرونو کې فنا راکړه یا مې یوه ښکلی بهانه شه غزلونو ته یا خپله غزل شه په ویلو ثنا راکړه یا مې د روانو امیدونو چینه وچه کړه یا راته باران شه نوبهار شه او ښکلا درنو دوستانو او د ادب مینوالو په پای کې غواړم ووایم زه د اغلې سهیلا اصغري د ټولنیز ادبي او فرهنګي کارنامو ته د درناوي وړاندې کولو ترڅنګ د مشرقي د فرهنګي ټولنې څخه او په تیره بیا د عثماني څخه او د کریم لمر څخه د زړه له کومې مننه کوم چې د دغه فرهنګپالې ویاندې په درناوي یې دا درنه او پرتمینه غونډه جوړه کړې ده اغلې سهیلا اصغري ته د پاک الله څخه خوشحاله نیکمرغه سوکاله او برمیاله ژوند غواړم د دې د نورو بریاوو او لا غوړېدو په هیله په ډېر درنښت او ادب مینه ښاغلي انجینر مسعود څخه ډېره مننه دا واقعا یو هڅان
هوډمن ژورنالیست او انجینر دی. د په ډېره مینه د ادب سمندر ته وردنګلي او په خاص مهارت سره ادبي مرغلرې لټوي او په دې کار کې دی کامیابه هم ده. لا ورته سر بریالیتوبونه غواړم. درنو دوستانو، زموږ په نننۍ غونډه کې په جرمني کې د کونړ د ځوانانو د کلتوري کمیټې د ټولنې د مشرتابه غړو هم ګډون کړی دی. دوی ته د زړه له کومې ښه راغلاست وایم. او همداراز په بون کې د افغانستان د کنسولګرۍ اداري مرستیال ښاغلي عصمت الله سندزي صاحب هم ګډون کړی دی. هغوی ته هم ښه راغلاست وایم. وایي مینه په تلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله به زه درځم بیانه. محفلی که امروز به خاطر سهیلا جان دایر شده، در این محفل ما یکی از دوستان و همکارای بسیار عزیز و خوب و بزرگوار و عزیز خود آقای وهاب سرتیر بعد از 20 سال دیدیم. بعد از 20 سال نام خدا هنوزمون نموتر جوان هستم. جناب وهاب سرتیر از جمله شاعرای بسیار شیرین زبان ما هستند و حالا میآیند براتان شعر میخوانند. ببینید که من راست گفتیم نمی‌گویم. درنو حاضرینو، خویندو ورونو، خوشحاله یم چې په دې پرتمینه غونډه کې د خپلې ډېرې نازولې او ګرانې همکارې سهیلا جان په ویاړ جوړه شوې ده. زه هم یو ګډونوال یم. زه خبرې دوستانو ډېرې وکړې، زه به د خبرو له هغه نه تېر سم. موږ هم کلونه په یوه شعبه کې همکارانو سره، خو زه به د دې په درناوي باندې دغه څو بیته مې هغه کړي دي، دا به ورته ډالۍ کړم. زمونږ د هرې غونډې رنګ سهیلا، زمونږ د هرې غونډې رنګ سهیلا، ګل د شبو ګل د نرګس لاچي لون سهیلا، د بلبلانو په غبو کې نشته، د بلبلانو په غبو کې نشته ستا د خوږې د کلمې شرنګ سهیلا. خواږه شعرونه د کلمک راته، خواږه شعرونه د کلمک راته چې مو له زړو والوځي زنګ سهیلا. په شومدم کراره شومه غواړم، په شومدم کراره شومه غواړم ستا د کلمه د رباب ترنګ سهیلا. څومره مزه کړي ستا له غږه سره، څومره مزه کړي ستا له غږه سره چې خوب بګراوند شي هماهنګ سهیلا. زما په آن ډېر صفتونه لرې، ته بله شمه د فرهنګ سهیلا. مونږ نن راغلي یو چې تا ولمانځو په ښو صفاتو رنګارنګ سهیلا. دعا کوه دعا کومه بیبي، دعا کوه دعا کومه بیبي چې له وطنه ورک شي جنګ سهیلا. دعا کوه دعا کومه بیبي چې له وطنه ورک شي جنګ سهیلا. ژوند د اغزو په سر وطن کې ښکلی، ژوند د اغزو په سر وطن کې ښکلی، نه په پردي کټ او پالنګ سهیلا. د زړه خبره سرتېر تا ته کوي، د زړه خبره سرتېر تا ته کوم، په اروپا کې یم نور تنګ سهیلا. زه د ننګرهار د فرهنګي ټولنې له دوستانو نه ډېره مننه کوم چې زموږ د ګرانې خور سهیلا جانې په ویاړ دا غونډه جوړه کړې ده. همدارنګه د انجینر صاحب نه او له ټولو دوستانو نه. دا سهیلا جانې مینه له نارنج او له ګلانو سره ده. دا ماشوم د نارنج ګل شپې دي، دا شعر ننګرهار ته ویلی دی، دا به تاسو ته وړاندې کړم. نارنج د سور ګلاب د کشبو د ننګرهار، نارنج د سور ګلاب د کشبو د ننګرهار، دا هر ګل دی هم ښکلی هم خوشبو د ننګرهار. په دې جنتي خاوره کې مرګ نشته د ګلونو،
ژوندی به شي کمرې هم په اوبو د ننګرهار. جانانه خدای دې راوله څه ښکلی پسرلی دی، پیرزو د جنت شوي په باغو د ننګرهار. لمدې وږمې په عطرو د لمر څټ په پلوشو کې لمنه غوړوي په غرو رغو د ننګرهار. دا اوس په رب باور وکړئ یارانو په آلمان کې خمار یم خمار د یو څو شپو د ننګرهار. دا اوس په رب باور وکړئ یارانو په آلمان کې خمار یم خمار د یو څو شپو د ننګرهار. چې خانې په یارانې له یارانو سره ناسته رنګینه ده او ډکه له مزو د ننګرهار. سپین غر مې هسکه غاړه ننګونه د اسمان ده خمار به دې زب زب کړم وبکئ. سپین غر مې هسکه غاړه ننګونه د اسمان ده راماتې اوبه دي په درو د ننګرهار. راوتې په خوب کې د رڼو بوی چینې دي مشهوره دا چینې دي په میلو د ننګرهار. میلې په سلطانپور کې د ویساکه وخترونو یادېږي لا له ښکلو خاطرو د ننګرهار. باغونو د سیترون او زیتونو ته دې بیایم یعنې چې ګرځوم دې په فارمو د ننګرهار. ګاڼیو ته دې بیایم په سرورود او په کامه کې ګاڼیو ته دې بیایم په سرورود او په کامه کې چې موړ دې کړم تر بسه په خوږو د ننګرهار. کونړ له مزو ډک دی که ګورګورې مې یادېږي واده مې دی چې ګرځو به په غرو د ننګرهار. سلام په نورستان کوو راځو جوړه لغمان ته ګرمي دواړه وباسو په شړومبو د ننګرهار. بل خوند بله مزه لري جانانه مهربانه چکر به لګوو په شنو دیرو د ننګرهار. ستار چې غاړه ورکړي له منګي سره حجره کې خمار به دې زب زب کړم په سازو د ننګرهار. لورېږي مې په سوله کې پتمن او مینهناک ژوند په ټولو پرګنو او ولسو د ننګرهار. له ګلو د نارنج سره سرتېره په تړاو کې وکړه کړه ستاینه په شیرو د ننګرهار. غواړ زړه ته رانږدې ډېرو محترمو دوستانو آشنایانو همکارانو او شاعرانو ډېر خوشحاله یم چې نن ما ته هم دا موقع میسره شوه. ډېر ناوخته خبر شوم چې زما د ګرانې همکارې ګرانې خور سهیلا اصغري وردک حسرت نظیمي نامه خدا بسته دونه غږ کړم د دې منځغونډه نن په هالند کې د دوستانو لخوا د دغو درنو دوستانو لخوا نمانځل کېږي. ما اگر چې دا به فرصت والله نه درلود ولې په هر صورت دا به ډېر بد وای چې زه نن په دې غونډه کې ما د دې خور په دې نمانځغونډه کې اشتراک نه وای کړی. زه دوی څخه د زړه د کومې مننه کوم چې دغسې خپلو فرهنګي هڅو ته ادامه ورکړي او زموږ د هېواد د نام خاوندان د هنر خاوندان شاعران ادیبان دلته رابولي او د هغو احترام پر ځای کړي او د هغو ویاړ پر ځای کړي. خوشحاله یم چې نن دا مجلس د فوزیې مترا د ښایسته او تود غږ سره شروع شو. دا غږ زما د حجرو سره ډېر پخوا سره اشنا و. بیا هم زما د ګران دوست ببرک ارغند ډاکټر صاحب ببرک ارغند خپل د شرارې داستان په چوکاټ کې د سهیلا جانې تصویر په ډېر ښکلي شکل سره ځای کړی و چې ډېر خوند مو واورېدی. او ارغند صاحب تاسو ته معلوم وي ما ول خپل فلم د ارغند صاحب پر یوه داستان باندې چې تاکمرمي نومېده د لازهار په نامه د دوی پر داستان باندې جوړ کړی. د دیدن څخه یې فوقالعاده زیات خوشحاله شوم. ګران دوست سرتېر صاحب زموږ د پخوا یار دوست او شاعر او د مینې وړ ګران دوست د ده په لوړ اواز کې د ده په ښکلي اواز کې د ډېر هیجان سره د ننګرهار شعر واورېدي. زه امیدوار یم چې نور دوستان هم حتما په دې غونډه کې به خپل شعرونه ولولي. زه ډېرې خبرې نه لرم چې اعلانانو ټولو ته معلومه ده د دې خوږ غږ د دې هڅاند او هڅې په
د شعر په دنیا کې زه نه وم په خبر په تعصب کې ما ویم څو شعرونه حتما درته راوړي وای ولې د نطاقي عناصري او د کلمې په دنیا کې واقعا زموږ د خوشحالي ځای دی چې زموږ د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ارشیف تر اوسه پورې څو وخت چې ما د دې تصدي درلوده د دغه تلویزیون هره شپه کني تقریبا د زمزمو په درو شپو کې یو واري دا نشریږي درې شپې د هفته کې درې شپې نشریږي هره شپه تقریبا د دې خوږ اواز که څه هم دا اوس په آلمان کې ده ولې د دې د هنر او د دې د اواز علاقمندان د دې اواز په خوشحالۍ سره اوري ګرچې هغه تصاویر زما نه خوښېږي هغه ډېر پخواني دي او ډېر ابتدایي تصاویر هغه اخیستي دي ولې په هر صورت ما ډېر کوشش وکړ چې هغه تصاویر چې څه غیر فني وه دې کې شک نشته چې خپله سهیلا جانه ډېره ښایسته او ډېره ښکلې مثلا اواز یې هغې لوستي دي منتها تصاویر هغه شاید چې تخنیکي همکاري کړې وه لکه څنګه چې لازم هغه تصاویر ما تبدیل کړه چې تر یو ځای پورې هغه زمزمې دغه ضروريې سره برابره نه وه ما سهیلا جان بل څه خو زه نه لرم دته د شاعران دي شاعرانو په منځ کې سړی ځان ورکوي دا د ادب او د قلم خاوندان ما یو طنز تاسې ته لیکلی دی هغه مې په نظم کې لیکلي د اول بار مې جرأت کړی دی مثال د ډېرو شعرو تر څنګ به زه دا نظم درته ولولم چې دوستان یې څه د خوشحالۍ دغه وکړي د خوشحالۍ احساس وکړي ورسره نو اول به دغه شروع کړم دغه وایي خیام وایي زه یې پښتو ترجمه درته وایم دوستان دا رباعي ورمانونه ده بیا راوالوتې وریځې بیا راوالوتې وریځې بې ژړل پر دې ګوشو بې ګلرنګه مې نسته بل هېڅ خوند پر دې ورشو دا واښه چې نن زموږ د نظر ګل دی دا واښه چې نن زموږ د نظر ګل دی خدای خبر چې څوک به خاندي زموږ د خاورې پر وشو دا د خیام صاحب دغه لوړ شعر څخه ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست ما ترجمه کړی هغه دوستانو ته معلوم وي خو په هر صورت زه د مخې څخه په استفاده ما به سرتېر صاحب ته بخښئ زه د دې دغه خاوند نه یم زه شاعر نه یم په بعضې خبرو کې مایل یم ولې دغه چې ما راوستلي ما د دوستانو لپاره زه به درته ولولم دا زما د داستان واوا ګلي صاحب پر اساس باندې نشته شوی زه امیدوار یم چې بعضې دوستانو که لوستی حتما واوا ګلي صاحب هېرېږي مې هېڅکله چې به راووتو له کوره زه به وم تر مخه مخه دا تر شا به مې سرتوره تر لاس به مې نیولې و ظاهره او یا سیما که نه نو سر مې کوڅه ده لاسونه پټه او تر شا که بند را چادري شوله په پښو کې کومه پلا نو ژبه مې پر وکړه پټکه چې څه وهلې بلا چې ستړې به سوه کله یا خشخش د سینې پورته وینا مې ورته دا وه ژر ژر راپسې ځغله یا ځغله بېرته پورته او دا به و مجبوره راځغستل بې راپسې و کور ته چې به راغلم ماښام ستړی له کاره سر مې زما پر وژغټ شو شد مچه پچه نه وه یاره کورتۍ مې له وژوره څخه واخیستل د واره څو ما لاس مخ تازه کول د سماک په لاس به وولاړ د سرخوان به سوهوا خوراکونه هوسانې ما ویل دنیا ما ده زه سلطان د زمانې او و چې دلته راغلم ساعتونه انتظار که مې کښېږي څوک په مخ ته یو ګوله ډوډۍ په پار په دروازه کې راښکاره سي راته وایي ای تربوره ورځه ځان ته یې پخه کړه زه خو نه یم ستا مزدوره یو تن زه یم یو تن ته یې په دې پوه شه زه اوس وځم له کوره څو راځم ته دلته اوسه له دروازې چې وځي دا کله له کوره نن بیا یې و میلې ته دا له ځانه سره نوره راته وایي کور جارو کړه او سیما دې هېره نه سي راته وایي کور جارو کړه او سیما دې هېره نه سي چې ولاړ کړو بله نه سي هو نانا دې هېره نه سي که مې بوځي و بازار ته هم له ځانه سره دا په کوڅه کې دا تر مخې په پسې یم زه تر شا دروندسکل خپل په لاس راکړي له دې خوا په راته کې څو کڅوړې راکړي ډکې د سودا و چې کله کوم جرمن کور ته راسي یا اشنا خپلې ګوتې سره موږي په کټکټ سي په خندا المان ګوډ دي زیر ګوډ دي څه د نن دي برابر دا لا څه کوې ای وروره توبه مې له بدتر یوه ورځ د دغو ورځو و ډاکټر ته روان زه تر مخه دا تر شا مې راپسې وه کور ودان ناروبره یو لاس راغی چا راکش کړم په زوره په زینو کې راغوځار شوم راګیر لکه کڅوړه سر مې ګنګ شو پروتون لکه پرکار یا هیلای دا څه وسول زلزله شوه که چا وکړ انتحار چې مې خلاصه یې وستلې کړه په زوره دا به خپله ولاړه لاس سنلاک شو ورته ګور بیا یې چغې کړه چې څنګه یې سرداره
بیا انځې تر مخه حیا نه کوي بدکاره هیڅ مې نه راته باور چې دا به دا وي دا دې څه وکړل بدبختي د همکارو د کولو که مې ماته سوې ملا وی یا مخ نه وی د کتلو لیونۍ سوې یې که د خولې ته اچولې کوم کنیاک دی یا بیا د پیریانانو تور خوړلې ورک ځواک دی د سرو سترګو تر کاسو یو اوربسر کې تاوېدل د پونډو سرو شونډانو څخه یې ناړې بادېدل لیونۍ خو ته یې ډله کوڼ خو نه یې ښځې مخ ته ورروانې وړوند خو نه یې دلته ښځې د سیدانې ځان پوه کړه ای بدبخته لاس و پښې مو چې وي د ابرو خلک ای کمبخته شرنګهار مې سو په سر کې په زړه کې مې دربا وزې مې لا درنې وې په ملا کې مې کړه پاک ولاړ شوم لمځي کې کالي مې کړه خپل پاک اندام مې خپل ټوټ چک کړ چې کوم ځای مې نه وي چاک دا چې ژبه مې ګونګۍ وه نو په زړه کې مې ویل در سره ګورم به په کور کې حق به واخلې ته دا خپل راته ویې کړه په سترګو اشاره دا تر مخه ګوډ ګوډ زه یې تر شا چې کښېنستو ډاکټر ته بیا یې راغله پر وینا امامت کې اوس پر ما دی چې خوله خلاصه نه کړې بیا اول خو ورته وایي لیونی دی مېړه زما په سر کې مغزر نسته تش کابوت دی بې معنه خو پس پس مې کړه وربرګه هېڅ لازمه نه ده دا سالم عقل سړی غوسه سوي دي په ما خیر دی که بې وطن یم خو لرمه کلک ایمان یوه غټه زوزه وشکم راتوی سو پر ګرېوان نه یې زړه راباندې وسو نه یې نرم سو زړګی تنده یې لا نور تریو سو ویل در واخلمه لرګی تر دې نور د بې آبي نه و طاقت ډېره ډرک راته کتل تښتېدلی مې همت الهي ته رحم وکړه چې نور نسم بې عزت راومې وتل تر خولې هغه څه چې راته ویلي وو راومې وتل تر خولې بهیدې تر ما خولې په سترګو کې مې وشکه په خولې کې مې توبې ډېره مننه میگن زمانی که از تلاش کردن خسته میشوی به دو چیز بیندیش آنهایی که منتظر شکست تو هستند تا به تو بخندند و آنهایی که منتظر پیروزی تو هستند تا با تو بخندند حاضرین گرامی بالاخره بعد از نام خدا پایان نوبت میرسه به یک خانم از محترمه همیرا جان نکهت که یکی از چهره‌های ممتاز و ناب و شناخته شده دنیای ادب فرهنگ کشور ما هستند خواهش میکنیم تشریف بیارن و با صحبت و اشعار دلنشینشان در قناتی زیبایی مقدم شویم. محفلی که امروز افتخار اشتراک دارم بیش از این که محفل سهیلا جان اصلی دوست بسیار عزیزم و همکار بسیار گرامی ما باشه محفل است برای یادهای خودم محفل است که من دوباره با زیباترین روزها پیوند میده اگر براتون بگویم که تمام چهره هایی که من از افغانستان میشناسم مثل من هنوز احساس میکنم که 30 سال جوانتر هستند یعنی همه در خانه های 20-25 ساله هستند هیچ گزافه نیست چون 30 سال مهاجرت و غربت ما زندگی نکردیم و وقت زندگی نکرده باشیم بر عمر ما حساب نمیشه همه آدم هایی که در همی تالار زیر همی سقف امروز جمع شدیم فرصت بسیار اندکی از زندگی آگاهانه را در سرزمین خود با عشق و با الفت زیستیم و بعد خو گرفتیم که آب زلال غرب و نان بسیار مفشل غرب نمیتونه جای سادگی های خانه های گلی ما رو بگیره با چی ما رو خوراند وطن که ذائقه برای همیشه ذائقه وطن ماند با کدام روزهایش ما رو گرم کرد که دیگه هیچ خورشیدی در هیچ سرزمین ما رو گرم نمیکنه ما فقط تا 25 سالگی یا 30 سالگی دلو میتونیم امروز به این تالار هیچ کس بالاتر از 60 ساله نیست و این 60 ساله ها 30 سال عمرشان گم شده یک جا
و او 30 سال عمرشان زیر همین سقف امشب به صدا در آمده. ما در کنار فوزیه میترا نطاق بسیار پرآوازی افغانستان نشستیم و یک زمان فوزیه میترا وقتی روی جاده های کابل را میرفت، دکاندارا با عشق و علاقه به همدیگر نشانش میدادند فوزیه میترا. و وقتی سهیلای اصغری از کوچه میگذشت، همه با حسرت نگاهش میکردند، حسرتی که امروز تخلصش شد. امشب شب جشن یادهای من هست، شب جشن عاطفه های من هست. چهره هایی که من به اینجا میبینم زیبایی هایی هست که در زندگی داشتم، افسوس بسیار کم و بسیار اندک وسعت یک خوشبختی را تجربه کردیم و گذشتیم. 14 یا 15 ساله بودم که پدر و روانشان شد به گردیز پکتیا به کار دمرده شد. صبح وقتی به مکتب رفتم، دختره که با موهای دراز سیاه کنار دروازه صنفش ایستاد بود و با لبخند به من نگاه کرد و گفت سلام. ما صنفای بالاتر که حیثیت استادا را هم داشتیم، من 2 سال بالاتر از سهیلا جان درس میخواندم. اینا صنف 7 بودن و صنف 9 و ما دخترای صنف 9 گاهی برای درس دادن به صنفای 8 و 7 میرفتیم که بود معلم به این ترتیب جبران بشه. معمولا که یک معلم میتونست شاگردش با هیبت صحبت کنه و سهیلا گفتم به صنفت داخل شو، چی سبب میگی؟ یک لبخندی که گوشه لبش همیشه یک بغلا میکرد و همیشه یادم هست این لبخند و هنوزم خوشبختانه او را داره. به لبش گفت خب میرو، من تنها سلام دادم. سالها از اون روز میگذره. ما و سهیلا در همون مکتب متوسطی نسلان گردیز برنامه های فراوان روی استیج بردیم. ما و سهیلا وقتی که نمایشنامه بازی میشد ما ممثل میشدیم، وقتی شعر خوانده میشد ما دکلماتور میشدیم. حتی یک بار دیگر نخواستم که روی استیج درامه باشه، روی استیج شعرخوانی باشه، ما و سهیلا ترانه خواندیم. همراه یک ارکستر استاد شدیم و ترانه‌های فارسی و پشتو سر استیج خواندیم. ما پر از زندگی بودیم، ما پر از توان بودیم، ما پر از عشق بودیم. ما را نمیشد با امکانات کم گردید باشیم. سهیلا دختر یک ارتشی مرد برازنده بود. روانشان شد آقای بدر با پدرم همکار بودند. ما دخترهای سرمنصبا در آمرانفوت گردی زندگی میکردیم. یادمان نره ما و سهیلا یک وجه مشترک داریم و او داشتن پدرهایی است که به هیچ وجه پدر سالار نبودند. سهیلا خواهرایش همه فاکولته خواندن و همه درجه بسیار بلند تحصیلی دارند، همچنان که برادرش. و این در گردیز، در شهری که زنها از زنها روی گیر بودن، در شهری که زنان گردیزی با ما کمتر صحبت میکردن چون ما شهری بودیم یا مربوط یک قشر دیگه جامعه بودیم. پدران ما از اون محیط نترسیدن. سهیلا به همون محیط سر استیج آمد، تمثیل کرد، شعر خواند و ترانه خواند. سالها گذشت و یک روز من سهیلای اصغری را در کنار دروازه رادیو دیدم. بسیار زیباتر از کودکی‌هایش، با موهایی که پشت سرش بسته بود و گفت من فاکولته میرم و در اینجا نطاق هستیم. من از هرات میامدم و به رادیو بایسته که آقای سرتیر و دوستایی که از رادیو هستن با اصطلاح حتما آشنا هستن، به نام اجیر بالمقطع ما تقریبا با باعث اجیر بالمقطع در رادیو هم کار میکردیم. سهیلا شعر میگفت، سهیلا شعر میخواند. سهیلا پر بود از هستی. سهیلا نمیتونست جلو
تمام اون هستی سیاره که در درون وجودش به رقص آمده بود به یک نوع مهار کنه. سویلا چنین ماند. امروز هم هر وقتی که من فیسبوک باز میکنم با شعر از سویلا روبرو میشم، با خبر از سویلا روبرو میشم. کاری کرده یک جایی، سهم گرفته در جایی. نطاقی بر سویلا مثل که یک عشق بود. در غرب هم تلاش‌هایی کرد تا در رادیوهای مختلفی که امکانات کار در او وجود داشت، سویلا رفت و کار کرد. من این دختر دوست دارم به خاطر ای که بدون ادعا، بدون ای که بگوید که کسی هست و بدون ای که بخواید که ابراز وجود بکنه، کارهای خود به عشق خود، به علاقه خود و تنهایی خود در کنار همه و بدون چکچک کسی کارهای خود به راحتی پیش میبره. و یک افغانستان، پیشتر کسی گفت که یک آمو، فوزه جان گفتن که یک آمو گریه میکنه، من میگم سویلا یک افغانستان عشق میورزه هر جایی که هست. زبان هم برش دیگه مرز نیست. سویلا با زبان فارسی زیباترین متنها رو مینویسه و میخوره. حاکمیتی که سویلا بر زبان فارسی داره خوشایند است و شیوهی که سویلا در نطاقی پشتو هم آورده برای من فارسی زبان خوشایند است. ما وقتی سویلا پشتو صحبت میکنه با تمام حواس میتونه بشنوم، چون سویلا با زبان احساس گپ میزنه. پشتو و فارسی، برای فارسی زبان و پشتو زبان اگر با عاطفه و با احساس نباشه زبان نیست. شما هیچ فارسی زبانی را با زبانی که در او احساسی وجود نداره، اندیشی وجود نداره، عاطفه وجود نداره، نمیتونین مخاطب بسازین. اما وقتی با زبانی که عاطفه در اون موج میزنه صحبت میکنین، هر زبانی میخواد باشه با شما پیوند ایجاد میکنه. من به خاطر از اینکه وقت شما حضار گرامی را زیاد نگیرم، یک شعر میخوانم و این جشن به خود تبریک میگم و این افتخار به خود تبریک میگم. واقعا یکی از شب‌هایی است که همیشه به یادم خواهد ماند و سبب این شب زیبای به یاد ماندنی عزیز به نام سویلای اصغری است. من براتون یک شعر میخونم، باز یک شعر میخونم، باز میفهمید. اندک اندک آسمانم میشوی، اندک اندک آسمانم میشوی، ذره ذره نور جانم میشوی. اندک اندک میروم از یاد خود، تو ولی نام و نشانم میشوی. میکشی بر لحظه هایم پرده، پردهدار و پاسبانم میشوی. هم تپنده در رگ فریاد من، هم گلویم هم زبانم میشوی. رخ کنم بر آینه تو میشود، رخ کنم بر تو جهانم میشوی. بی تو یک زن بودم از جنس هوا، بی تو یک زن بودم از جنس هوا. تو مکان در لا مکانم میشوی. میربایی لحظه هایم را ز من، خود نمای جاودانم میشوی. و یک شعرم برای وطن میخوانم، بعد از اون شعر را میخوانم که پرسان کردین چیز. الا میهن برون آی از دل تاریخ، سفر کن از فراز قله پامیر. تو باید رخت بربندی و بنشینی میان قله دیگر، و بنشینی میان قاره دیگر. برون کن از تنت رخت هریوارا، برون آی از دل هندوکش مغموم. سفر کن از بساط خسته کابل، برون شو از دل زابل.
فرود آی از فراز بام دنیا بلخ بی همتا، بجو جغرافیای فارغ از غوغا، فرود آی و سلامت شو. برون از آسیا این قاره قابیل، برون از قاره تاریک افریقا، برون از قاره قارون و قدرت قاف امریکا، اروپا مسند فرعون و سالاران دریایی، برون از خاک، برون از آبهای تیره راکت، برون از چار دیوار هوای باسی مغموم، بیا در جای بیرونتر از این دنیای پوشالی، فرود آی و بکن رخت از دیار ناله و نفرین، برون آی از تن نفرت تبار جنگ، مرا جغرافیایت بی وطن کرده است، مرا جغرافیایت بی وطن کرده است، تو را جغرافیایت خالی از فریاد من کرده است، مرا جغرافیایت بی نصیب از خویشتن کرده است، تو را جغرافیایت بی نصیب از عشق من کرده است. و امیدوار هستم که این شعر خراب نخوانم. یکی از زیباترین شعرهای ماست و بسیار شعر ماست. تمی سهاری لخوبون و راویشی جنپتا، تمی رنای لتیارون راخوزی جنپتا، لمرد سهار نمد باران قود از لمتی، زتا زکیجم زرغونیجم آبادیجم پتا. لمرد سهار نمد باران قود از لمتی، زتا زکیجم زرغونیجم آبادیجم پتا. دزله جمال دی رات حسن کی همیش سرگند شی، لهر ورځ تر بلې ورځې مینېږم په تا. کله خنجر شي کله زړه باندې مرهم لګوي، زه ټپي کېږم وژل کېږم ژوندی کېږم په تا. شېبې د وصل ته د لاس په دعا ناسته یمه، زه اوبه کېږم ګلې کېږم او شلېږم په تا. این غزل مقبولی را که خواندم از سایلا جان قصدات نظمی بود که بسیار خوشم میاد، شعر بسیار زیباست. چیزی نمیگن رو بکنم؟ نه خواهش میکنم. چرا؟ شما اگر اجازه حضار باشه که اگرچه رئیس مجلس شماست با حضارش غرض نیست، شما بکنیم. یک شعر بسیار کوتاه و یک شعر باز میگه زنان ممکنات نه. یک شعر بسیار کوتاه و یک شعر بسیار بلند براتون میخوانم. یک زن دیگه مساوی فجر اعلام ترس آقای ببرک ارغن 500 داستان خواندن، من گوش کردم. آواره سبز میشوی بی ریشه هایت، می درخشی بی خورشیدت، می خوانی بی گلویت، می مویی با تمام هستیت. میگن که در روز قیامت اسرافیل با سوری که برش از اول از ازل داده شده و منتظر است تا ابد برسه و او سور بدمه تا مرده ها بیدار شوند و برن پاسخده اعمالشان در این دنیا باشند. اسرافیل تا سورت را برداری هوای در ته گلو نخواهی داشت که در آن بدمی. اسرافیل دیر کردی و ما اینک محشر را بدون تو آغاز کرده ایم، محشر را با همه وحشت نرستاخیز را.
با نام برتر هستی نبودی، به هیچ سوری از خواب مرگ برجستیم و در دامن وحشت افتادیم. چرا در آن سور ندمیدی؟ تا خلیفه را شکوه رستاخیز و دامن محشر اندازد، تا با صدای سور تو مسلمانان در آسایش و کافران در آتش افتند. خاموش بمان اسرافیل، در خیال تو مردگان خوابند. کسی هنوز از سکوت نمی هراسد، از ساکن شدن نمی هراسد. زود است میگویی هنوز؟ در غزنه و غرناطه اسرافیل تو نبودی تا امتان را به نام پیامبرانشان بخوانی. پراگنده شدند امتها و هر یک بر پل نامرئی راهی، بر دریای آتش، نه این سویش بهشت نه آن سویش. پیروان اینک آتش افروزان هم دیگرند. عیسی شفا را، موسی نجات را در آتش دمیده است. مسلمانان آتش افروزان خویشند. انفجار، انتحار، اقتدار، آتش، اشک، داغ، درد. آتش زمین ناله ها را می لرزاند. کجایی اسرافیل؟ کاش گوشهای ما را صدای سورت کر می کرد. همیرا جان افتخار کشور ما و افتخار تمام زنهای کشور ماست و افتخارشان لطفاً کف محکم بزنید. تشکر. محترم انجینیر فریدالله ساپایی، خواهش میکنیم که تشریف بیارن و پیغام انجمن کلتوری جوانان کنر براتان میخوانن. کنر همیشه بهار، کنر سرسبز. په جرمني کې د کولن په ښار د کونړ د ځوانانو کلتوري ټولنې پیام، په هالند کې میشتو افغانانو راغلي میلمنو او د غونډې ګډون کوونکو ویاړ لرم چې د کونړ د ځوانانو د کلتوري ټولنې د غړو په استازیتوب دغه پرتمینې او درنې غونډې ته لیکلی پیام تاسو ته لولم. درنو هیوادوالو، هغه چا رښتیا ویلي چې ویده قومونه ویده پاتې کېږي، مړه قومونه د خپلو نومیالیو او مخکښانو د مړینې وروسته د هغوی په کړو وړو او هلو ځلو قضاوت کوي او بیا یې د ځینو نمانځنه او په یاد یې درناوی کوي. ولې نن خوشبختانه زموږ په هیواد او ولسمن هیوادوالو نوموړي اصل ته بل ښکلی رنګ ورکړی او غواړي چې د خپلو تېرو مېړنیو تر څنګ د خپلو ژوندو ادبي، فرهنګي، علمي او ورته نورو ټولنیزو نومیالي شخصیتونو په ژوند هم نه یوازې درناوی کوي، بلکې د لا نورو ادبي، علمي، فرهنګي هلو ځلو ته د لمسولو دپاره د ډرامې غونډې جوړوي او د شاباس او ډېر ښه په ویلو د خپلې ټولنې د مخکښانو په قطار کې ودروي. چې په دې لړ کې زموږ ګران او بااستعداده خور سهیلا اصغري وردک حسرت نظیمي چې زموږ د هیواد د ژورنالیزم د روښانه ستورو د جملې څخه ده او یا عمر یې په دې لاره کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي او یا اوس هم بېلون د تبعیضه که د هېواد څخه بهر په پردیسۍ کې ژوند تېروي، ولې بیا هم د خپل د زړه پیوند چې د خپل هېواد او هېوادوالو سره یې لري نه دی شو کولی او په ډېر زړورتوب مخ په وړاندې قدمونه اخلي او په دې ډول د هېواد دننه او بهر د خپلو هېوادوالو خویندو او وروڼو سره اوږه په اوږه زموږ د هېواد د ولسونو د لا ویښتیا او د ژوند د لا روښانتیا دپاره د روان کاروان د غږې غږ لوړ ساتلی دی. نو د نوموړي اصلو په نظر کې نیول سره په المان کې د کونړ د ځوانانو د کلتوري ټولنې د دغې پرتمینې او درنې غونډې جوړونکو ته کور ودانۍ وایي او درنو ګډونوالو نه د زړه د کومې مننه کوي. په درنښت په جرمني کې د کولن په ښار د کونړ ځوانانو کلتوري ټولنه د کار ده. تشکر میکنیم از انجینیر صاحب و پیام تشکری ما را